ته چې ها لا ادري والله که زه خدای پیژنم ملایکې به وایي خبیثه مونږ ته وړاندې نه دا پته وه چې ته به هم داسې وې. نو په دې قبر کې بیا پې عذاب مقرر شي یا پې لړمان مقرر شي تر قیامته پورې، یا قبر تنور شي او اور پکې بلیږي او دی پکې کله اور پاس راوړي او کله لاندې وړي، کله پاس راوړي او کله لاندې. د لاهور ادیره مولانا شمس الحق افغانی ته حضرت لاهوري رحمت الله علیه په سترګو ښودلې وه، ویل په مخې راته لاس راخ کو او راته ویل چې دې ادیرې ته وګوره. افغاني صاحب قرآن خوړو چې ما ادیرې ته وکته د هر قبر نه د اور لمبې راوتې، د هر قبر. نن درې ورځې ته مړي پسې ناست دي، تا سره دا احساس وي یا ما چې ایښی دی د هغه به څه حالي هلته قبر کې. به یو سوټمارې زوی به راځي او دا دوا به یاده کړو، دا دوا به یاده کړو، او بیا چې معتبر راشي، خان راشي، خان راشي، ارباب صاحب راشي، افسر صاحب راشي، نو ټول ورته ټوکرای ټوکرای شي او هغه به کینی نو پر دې ځای به داسونه ایښي، دا دوا به یاده کړو. دا داسې کې اشاره کم ځای ته وکړي، دا ستا مړی چې شوی دی زما د ته به خوشحال شي چې خانم راغی زما مړي ته دوا. دا خلک چې د جنازې ما په زندګۍ کې د مړي خبر نه دی ګرځولی، په زندګۍ کې. ويكره اعلام المیت فی الاسواق والمحلات، په بازارونو او په جماعتونو کې او په بازارونو کې د مړي خبر ګرځول چې دي دا حرام دي، د مړي خبر ګرځول. په دې خدای ناراضي ما چې کله چا مړي ته لاړ نشم هم ګیله یې نشته، ځکه چې ما خپل مړي ته تر راغوښتی نه یم، نو زه ورکشه خپل کار کوم. ستا واده ته زه قدر نه رالم، په ما دې سګي ده، نه زما دې خوړلې ده او نه ستا خورم، زه ورکشه خپل کار کوم. خبره د دین کوه، یارانه د دین کوه او تعلق د دین ساته، د دنیا مه کوه. تباه بشئ، غرق بشئ، انجام بم بیا داسې وي چې څوک بم را ټینګولی نشي. دې وجې نه سوچ وکئ.